درنو لیدونکو په همدې موضوع بحث لرو. په بحث کې راسره دوه قدرمن میلمانه د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی ضیاءالحق مدني او د سکایپ له لارې راسره په خپرونه کې د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی صدیق الله فدایي. دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. کور مدان چې بلنه مو منلې او خپرونه کې مو ګډون کړی دی. ښاغلی فدایي غواړم بحث له تاسو راپیل کړم او هغه دا چې ستاسو په اند باندې د اسلامي امارت له بیا راواکمنېدو راهیسې له اسلامي امارت سره په ځانګړې توګه افغانستان سره د پاکستان اړیکې څنګه وي؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستانکزی صاحب تاسو او تاسو لیدونکو او کتونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وعلیکم سلام. کور ودان. دې مسلې ته که په غور سره وکتل شي نو د پاکستان سیاست په دې مسله کې یعنی داسې حقیقي او عادلانه نه دی، بلکې دوی دوه مخې سیاست کوي. همدغه وزیر صاحب د خارجه وزیر څو ورځې مخکې دلته میونخ ته د امنیتي کانفرنس په باره کې خبرې کولې او په هغې کې دا اتهامونه وارد کړه چې افغانستان د تروریزم ځاله ده او د دې نه دنیا ته خطر متوجه دی، او د بلې خوا نه وایي چې موږ دوی سره ښه اړیکې لرو. یعنی دغه یو قسم ته په خبرو کې د دوی تناقض دی او د پاکستان پالیسي همدغسې وه چې په تیرو 40 کلونو کې ملکي حکومتونه چې انتخاب شوي وه هغوی به یو څه پالیسي جوړوله او پوځ او استخباراتو به بل قسم ته پالیسي جوړوله. نو زما په اند باندې د دغه روابطو ښهوالی او بدوالی تر زیاته اندازې پورې په دغه تناقض کې دخیل دی. د یو خوا نه هغه کېږي، د بل خوا نه دوی دغه د امریکایانو په سپورټ باندې دغه خاردار سیم جوړ کړو او یو لوی او عظیم ملت چې د پولې په دواړو خواو کې پروت دی دوی سره په دې ترتیب سره جدا کړل. او په حقیقت کې خو خبره دا ده چې اوبه په ډنګ نه بیلیږي. دغسې هغه چې دی د دوی دغه دوه مخی سیاست دی. نو پاکستان ته به ښیي چې د افغانستان سره یو داسې د ورورۍ او په اسلامي خوت باندې ولاړ سیاست مطرح کړي دا واقعا د سیمې او د نړۍ په ګټه دی. په هغې کې کولی شي چې پاکستان د افغانستان تجارو ته ډیر سهولتونه ورکړي او دوی په دې مسله کې پاتې راغلي دي په عوض د دې باندې چې افغاني تجارو ته سهولتونه ورکړي او د مال په انتقال کې د کراچۍ د بندر نه افغانستان ته اسانتیاوې برابرې کړي. دوی همیشه په سرحدي سیمو کې په کوټه کې په تورخم کې د افغانستان میوې او دغسې نور شیان چې دی په ورځو ودرولي دي او دغه پالیسي چې ده په دې ایدي ثبوت نه دی چې دوی د افغانستان سره په تیر وخت کې ښه روابط لرل. ښاغلی فدایي، ستاسو په اند باندې د پاکستاني چارواکو د خبرو او سیاست د افغانستان په تړاو د دوی په خبرو او سیاست کې دغه تناقض وجه یا لامل څه کیدی شي؟ دوی داسې دی چې تناقض په دې کې دی چې دوی مجبور دي چې د خپلو هغه کسانو سره چې د دوی تمویل کوونکي دي او دوی ته پیسې ورکوي هغوی ته دا خبره وکړي چې موږ خو ستاسو سره یو، ستاسو په صف کې ولاړ یو. د بل طرفه اسلامي امارت ته دا وښیي چې دوی د دوی دوستان دي او دوی سره مرسته او کومک کوي. نو که د ولس سره سړی مرسته او کومک کوي دغه اسانتیاوې چې ما ورته اشاره وکړله دا هغه دی. د پاکستان پوځ او د پاکستان حکومت هم یوه ډیره غټه مالي وابستګي د امریکې پورې لري او که چیرته د امریکې کومکونه او د دوی بلا شرط او قیوده ډیرې مرستې چې د پاکستان د هغه سره دا 40 کاله کېږي او د دوی دغه ټول بنسټونه په دې پیسو باندې چې اصلا د افغانستان لپاره اختصاص شوي وو د دوی لاسته ورغله ځکه چې د اداره
د دوی په لاس کې وه، نو دوی چې هر څوک یې خوښېده هغوی ته څه ورکولو، د هغې نه زیات شیان ځان ته ساتل. او دغه پالیسي چې ده نو د کلونو را روانه ده او په دواړو خواو کې د شک او د ځوان هغه موجود دي چې دلته باید یوه اعتماد سازي وشي. او پاکستان په دې نه دی قادر شوی چې د پوز پالیسي د افغانستان په باره کې او د منتخبو او ټاکل شوو حکومتونو پالیسي د افغانستان په باره کې سره هماهنګه او سره جوړه کړي. مننه ښاغلی فدایي، بیرته راګرځم تاسو ته. ښاغلی مدني، ستاسو پند باندې د اسلامي امارت له بیا راواکمنېدو راهیسې لکه څنګه چې بلاول بوټو زرداري وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر چې دوی له اسلامي امارت سره ښې اړیکې لرلې دي، دغو اړیکو ته تاسو په څه نظر ګورئ؟ واقعا تر اوسه پورې دغه اړیکې د پاکستان او اسلامي امارت ترمنځ څنګه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستانکزی محترم تاسو ته، دروند میلمه فدایي صاحب ته، تخنیکي همکارانو ته، د ټولو نیوز ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه، نیکې هیلې، احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام. قربان. د دوحې له تړون وروسته افغانستان له ټولو نړیوالو سره یو تعهد وکړو چې دا خاوره به د هېڅ هېواد په ضد باندې نه استعمالېږي. دا یو داسې تعهد دی چې نه یوازې دا چې زموږ د ډیپلوماتیکو اړیکو له اړخه موږ ته مهم دی، بلکې د اسلامي تعهد له اړخه هم افغانانو ته ډېر مهم دی، ځکه دا یو اسلامي تعهد دی او په اسلام کې دا یو اصل دی. دا چې پاکستان وایي چې د اسلامي امارت له واکمنېدو نه وروسته دوی له افغانستان سره ښې اړیکې لري، موږ او تاسې باید خبرو ته ونه ګورو بلکې عمل ته وګورو. ګورئ، دا د افغانستان په مهاجرینو باندې فعلا په افغانستان کې څه حال دی. هغه زموږ کوچني ماشومان پاکستان کې هغه زموږ کوچني ماشومان چې دوی بندیان کړي دي، یعنې که دغه څوک وګوري یقینا تاسې باور وکړئ چې هغه اسرائیلو به د فلسطینیانو هغه ماشومانو باندې هم دومره ظلمونه نه وکړي. په بارډرونو کې څه حال دی؟ زما افغان میرمن بې عزته کېږي، زما افغان سپینګیری بې عزته کېږي. دا ټول هغه موارد دي چې نن موږ تاسې په عمل کې وینو. د پاکستان د اسلامي امارت له واکمنېدو نه وروسته پاکستان څو ځلې بیا هم کوشش د دې وکړو چې دوی د افغانستان په داخلي اماراتو کې مداخله وکړي، خو د اسلامي امارت د واکمنېدو نه وروسته دلته اوس په قدرت کې هغه کسان راغلي دي چې دوی یقینا د اسلامي او افغاني ارزښتونو ته ژمن کسان دي او هیڅ چاته به دغه د اجازه ورنه کړي چې دوی د اسلامي امارت په داخلي بلکې د افغانانو په داخلي اموراتو کې مداخله وکړي. دا هغه موارد دي چې اوس پاکستان د نشي زغملی، ځکه دوی غواړي چې خپلې تحمیلي نظریې پر افغانانو باندې وتپي. د دوی په خاطر باندې دوی په نړیوالو سټیجونو کې کله دا وایي چې په افغانستان کې دلته تروریزم دی یا د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو باندې په وړاندې استفاده کیږي. دا هغه موارد دي چې دوی په نړیوالو سټیجونو کې وایي. که چیرته دوی واقعا دې ته ژمن وي چې دوی له افغانستان سره یوه ښه اړیکه ولري، دوی باید د افغانستان دغه مثبت تصویر په نړیوال سټیج کې ټولو نړیوال ته وړاندې کړی وای. که دوی چیرته زموږ یقیني همسایهګان وي او دوی موږ باندې خواخوږي وي، دوی باید په همدغو سټیجونو کې همدغه د افغانستان تصویر په مثبت شکل باندې وړاندې کړی وای. دا خو لا څه کوي چې افغانستان خاوره د هیڅ هیواد په ضد باندې نه استعمالېږي. دا 15,000 کلن تاریخ لري. په 15,000 کلن کې تاریخ کې به هیڅوک دا ثابت نه کړ چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد او د هیڅ ګاونډي په ضد باندې نه استعماله شوې او د هیڅ هیواد په داخلي اموراتو کې افغانستان مداخله نه ده کړې او هیڅ هیواد ته به اجازه هم ورنه کړي چې د افغانستان په داخلي اموراتو کې مداخله وکړي. لیکن دغو کسانو دغه نن کړنې د همسایهګانو بالخصوص د همسایهګانو کړنې چې موږ تاسو وینو، دا ثابتوي چې دوی د افغانستان هغه ښه امن ته او استقلالیت ته ژمن نه دي. ښاغلی مدني، ستاسو پند باندې لکه څنګه چې تاسو ویل تناقضات سرغړونې شته، له افغان وګړو سره بد چلند شته د پاکستان. بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداري دغه ادعا د څه شي په اساس کوي؟ هغه څه وایي، څه ویني یا څه اسناد لري چې هغه وایي چې د دوی اړیکې له اسلامي امارت سره ښې دي یا ښې وي؟ ګورئ، پاکستان له هند سره له څو لسیزو را په دې خوا ډېره قوي دښمني لري. حتی د دوی ترمنځ تر 3 ځلو پورې هلته جګړه شوې ده. دا چې مثلا دغه تېره اونۍ کې هند له افغانستان سره د غنمو مرسته وکړه، د 100 ټنو غنمو مرسته وکړه چې دا به د چابهار بندر له لارې افغانستان ته راځي. دغه هغه موارد دي چې پاکستان ته دا په ډېری وخت کې دا د زغملو وړ نه وي. یا په افغانستان کې دوی داخلي استقلالیت ویني، لکه مخکې چې دوی ویل چې د افغانستان په خاوره کې TTP فعالیت کوي. دلته د دفاع وزیر دوی ته ډېر یو ښه څرګند ځواب ورکړو چې موږ
دغه هیواد اوس بې صاحبه نه دی، نو دوی هغه د مداخلې لاسونه اوس قطع سوي دي. دوی نسي کولی چې په افغانستان په داخلي اموراتو کې مداخلې وکړي. نو دوی پر اساس باندې دوی اوس په نړیوالو سټیجونو کې غواړي چې د افغانستان دغه تصویر په منفي شکل باندې ټول ته وړاندې کړي. موږ او تاسو په افغانستان کې ژوند کوو او هر څه له نږدې نه وینو. داسې څه نه دي. دا چې همسایګان څه نیت لري، څنګه دوی یو حسن نیت د افغانستان په اړه باندې نه لري. د څو لسیزو راپدې خوا موږ وینو چې دوی هېڅکله د افغانستان دغه استقلالیت دوی نشي زغملی چې افغانستان کې یو مقتدر او یو داسې هېواد وي چې هغه په خپلو پښو باندې ولاړ. دغه هغه موارد دي چې دوی ته د زغملو وړ نه دي. د دوی د مداخلې لاسونه قطع سوي دي. نو دوی اوس غواړي چې په څو مختلفو بهانو باندې د افغانستان دغه اوسنی وضعیت نور نړیوال ته داسې وړاندې کړي چې په افغانستان کې امن نشته. مننه ښاغلی مدني، بیرته راګرځم. ښاغلی فدایي، ستاسو په اند باندې د پاکستان تر ټولو ستره اندېښنه په افغانستان کې د یو خپلواک یا مقتدر نظام رامنځته کېدل نه ده که نه؟ کله چې له افغانستان که حاکم نظام سره هند را نږدې شوی ده، د اړیکو د ښه کېدو هڅه یې کړې ده، بیا پاکستان یو ډول منفي غبرګون ښودلی دی. د سیمې د هیوادونو را نږدې کېدل دا چې هر هیواد اړتیا لري له نورو هیوادونو سره اړیکې ولري، دا څومره اغېز لري په دغه مواردو باندې؟ داسې دی چې افغانستان یو مستقل هیواد دی. افغانستان کولی شي چې د هر چا سره، د هر ملک سره خپل سیاسي او اقتصادي روابط وساتي بدون د دې نه چې د یو بل ملک هغه سلامتیا او امن ته ضرر ورسوي. منګه د ټولو هیوادونو سره په امن او په سوله کې ژوند کول غواړو، حتی د امریکې سره، حتی د روس سره، حتی د ایران سره. ځکه چې په آلمان کې یو متل دی، هغه وایي چې خپلوان او ګاونډیان سړی نشي انتخابولی، ځکه چې دوی یا ستا خپلوان دی، یا د ورور دی، او یا د ګاونډ دی. منګه اوس د پاکستان سره په ډیورنډ لاین کې چې تر اوسه پورې د دواړو هیوادو د هغه لخوا ځینې په رسمیت نه دی پیژندل شوی، او 100 کاله کېږي چې دا یو ملت دوی سره جلا کړی دی. نو 2400 کیلومتره پوله لرو د افغانستان او د پاکستان ترمنځ، او ښه ګاونډیتوب دې ته وایي چې دوی باید د افغانستان د ماشومانو نه د هغه په توګه استفاده ونه کړي، د فشار په توګه باندې. زمونږ مریضان چې اوس هغې خواته د تداوی دپاره ځي، د هغوی سره ډېر بد وضعیت کېږي، او په هیڅ قانون د دنیا کې د 18 کالونو لاندې ماشومان څوک محبس ته نه بیایي. دوی باید په دغه ټولو مسایلو باندې د افغانستان د دولت سره کینی، او حتی د ظاهر شاه په وخت کې کله چې دوی د هند او د هند سره په نظامی جګړه کې بوخت وو، ظاهر شاه وویلي چې دغه هندوستان چې دی نشي کولی چې د اټک نه دې خواته منطقه کې بمباري وکړي، او دا د پاکستان د تحفظ لپاره یوه لویه خبره وه چې دوی ونه شو کولی چې هندوستان په هغې وخت کې د پاکستان په نظامی مرکزونو باندې په آزاد سرحد کې بمباري وکړي او هغه د منځه یوسي. نو افغانستان په تاریخ کې ثابته کړې ده چې دوی د اسلامي ورورولۍ په اساس باندې او د ښه ګاونډیتوب په اساس باندې، نو مطلب دا دی چې دوی دا ثابته کړې ده چې دوی د دوی سره همکاري کړې ده، او همیشه د دوی سره په پیوستون کې او په هغه باندې ټینګار کړی دی، په ښه ورورولۍ او په ښه همسایه‌توب او په ښه ګاونډیتوب باندې. لیکن دا د پاکستان د سیاستمدارانو اشتباه ده چې دا فکر کوي چې د افغانستان ناورین د دوی په ګټه دی. نو باید کوشش وشي چې دوی پاکستانیان یوه سمه ستراتیژي مطرح کړي، او دغه خطر چې دوی وایي چې افغانستان
او هند کولی شي چې پاکستان د یو سندویچ په توګه باندې د دواړو خواو ځنې راغکي دغه نظریه چې د افغانستان په مقابل کې هیڅ د هغه وړ نه ده او دغه اشتباهات چې د پاکستان دي دا بې ځایه ګمانونه دي او ګمان چې دی په کوم حقیقت باندې ولاړ نه وي. مننه ښاغلی فدایي بیرته راګرځم. ښاغلی مدني ستاسو باندې پاکستاني چارواکي تل خپلو څرګندونو کې یو ښکاره بېثباتي لري. د دغې بېثباتۍ او وارخطایۍ لامل څه بولئ؟ دوی ولې کله افغانستان د ترهګرۍ د مرکز په توګه دی، کله وایي چې له اسلامي امارت سره د افغانستان له حاکم نظام سره موږ ښې اړیکې لرو، کله وایي چې باثباته افغانستان د پاکستان په ګټه دی. دغه ټول په څه معنا باندې؟ ګورئ، له 1940 نه وروسته چې کله پاکستان د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړی دی، د هغو نه وروسته دوی د نړیوالو ډېر ښه ځان ته توجه جلب کړې وه. لیکن په دې اواخرو کې د دوی تاسې وینو چې د دوی دغه اقتصادي وضعیت او سیاسي وضعیت ورځ تر بلې پر خرابېدو دی. موږ د دوی پر خرابېدو باندې خوښ نه یو. لکه څنګه چې فدایي صاحب هم وویل، افغانان له ټولو نړۍ سره، هغه که پاکستان وي که امریکا وي، بدون له کوم توفیر نه د ښو اړیکو غوښتونکي دي او موږ دا غواړو چې دا هیوادونه له افغانستان سره یو ښه تعامل ولري، پرته له دې نه چې دوی کوم ملحوظات ولري. خو دا چې اوس د پاکستان نه د نړیوالو هغه توجه لږ څه کمه سوې ده، دوی اوس غواړي چې په نړیوالو سټیجونو کې داسې یو څه خبرې وکړي چې بیرته د دغو نړیوالو هغه توجه خپل ځان ته راجذب کړي. خو زه فکر نه کوم چې پاکستان په داسې کړنو باندې چې لکه نن چې دوی کوي یا مثلا په افغانستان باندې تورونه پورې کوي، په دو کړنو باندې بیا د نړیوالو هغه توجه ځان ته جلب کړي او بیا هغه رقم کومکونه لکه مخکې چې له دوی سره نړیوالو کړه، دوی په هرو بهانو باندې نړیوالو نه کومکونه غوښتل، بیا هم نړیوال فکر نه کوم چې په دوی باندې هغه اعتبار لکه مخکې چې په پاکستان باندې لرلو بیا یې ولري. خو پاکستان باید د افغانستان سره د یوه ښه ګاونډیتوب په حیث باندې تعامل وکړي. افغانستان هیڅکله د دې غوښتونکی نه دی چې په پاکستان کې یو ناامني را موجوده سي. دوی اوس د دوی په خپل منځ کې هغه اقتصادي بحران او سیاسي بحرانونه هلته موجود دي، ځکه هغه ملت د دوی په مقابل کې جګ سوی دی او نور اقتصادي رکود یې بیخي ورځ تر بلې پر خرابېدو دی. نو موږ د دې موږ خوښ نه یو چې پاکستان ورځ تر بلې خراب شي. خو دا چې دوی باید دغه خپل داخلي پالیسي د نور هم توجه وکړي او له خپلو همسایګانو سره او هغه کسان چې د دوی په منافعو کې دخیل نه دي او بالخصوص افغانستان د هغو سره یو داسې تعامل ولري چې په هغو کې زموږ هغه ټولې اړیکې خوندي وي. مننه ښاغلی مدني بیرته راګرځو. ښاغلی فدایي بیا هم غواړم د بېلول بوټو زرداري په همدغو څرګندونو باندې تم پاتې شم چې وایي باثباته افغانستان د پاکستان په ګټه دی. راځئ په دې باندې بحث ولرو چې د یو ګاونډي په توګه باندې کله چې پاکستان د افغانستان په څنګ کې د ګاونډي په توګه راڅرګند شوی دی، له لومړیو تر اوسه واقعا د افغانستان د ثبات دپاره دوی څومره کوښښونه کړي دي او دغه کوښښونه واقعا څومره محسوس دي؟ لکه ما چې مخکې تاسو ته وویل، دوی دغه پالیسي دوه مخې پالیسي ده او په حقایقو ولاړه نه ده. کني که یو ګاونډی وغواړي چې دوی ګرمو اوبو ته لار لري، د کراچۍ د بندر د لارې نه د افغانستان په اقتصادي وضعیت کې دوی د پخوا نه هم ډېره مرسته کولی شوله او اوس هم کولی شي، لیکن دوی همیشه دغسې په اصطلاح باندې دغه د زخمي ګوتې نه افغانستان نیولی دی او د دوی د دغه زخمونو ناخوالیو او د دغه تاړاکونو نه چې د استعمار د قواو د خوا ځنې په 19مه پیړۍ کې شوروي اتحاد انګلیسانو، په 20مه پیړۍ کې شورویانو او په 21مه پیړۍ کې امریکایانو دا کار وکړلو چې په افغانستان باندې دوی نظامی یرغل وکړلو. نو دوی ټولو په دغه مسایلو کې غیر د شوروي اتحاد نه د انګلیس سره هم د دوی لاس یو و او د هغه سره هم د دوی لاس یو و، د امریکایانو سره هم. نو سړی نشي ویلی چې دوی دغه ښه همکاري یا ښه روابط او یا ښه اړیکې چې لري په کوم اساس باندې دوی وایي. دوی یو مشر وویلي چې موږ د افغانستان د پاکستان دپاره غټ خدمت دا وکړو چې د افغانستان ملي اردو موږ ړنګه کړله. دی په 1992 کال کې دا خبره وکړله او د دوی په داخل کې هم
دوی یو د بل سره په حقیقي مسایلو باندې ولاړ نه دي او د دوی روابط خپله په داخل کې هم دوی د اسلام دعوا کوي او د اسلام غږ کوي، لیکن کله چې د اسلام د تطبیق مخه شروع شي نو دا خو یو حقیقت دی چې د پاکستان ملک د پاکستان ولس یو مسلمان ولس دی او دوی یو خپلې غوښتنې لري د اسلامي اساساتو اخلاقو په تطبیق کې، او پاکستان قانون چې دی اوس هم انګلیسي قانون دی چې هغوی ډېرو شیانو ته اجازه ورکوي چې په شرع کې ممنوع دي. نو دا د پاکستان داخلي موضوع ده او افغانستان په دې مسله کې هیڅ هغه نه لري. کوم قیامونه چې په پاکستان کې صورت نیسي د افغانستان د خوا ځنې افغانستان نه په دې حالت کې دی چې هغوی تمویل کړي او یو څوک را چې ته هغه کوي هغوی مجبوري چې ته مصالح کړي، هغوی ته پیسې ورکړي، او موږ افغانان په داسې حالت کې یو چې موږ نه د دې توان لرو چې یو خارجي تحریک چې د پاکستان په ضد وي هغه تمویل کو یا هغه سنبال کو او یا هغې ته وسلې ورکو. موږ غواړو چې د نړۍ سره د ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولرو او دغه بدبخته ولس چې دا تقریبا 43 کاله د یرغلونو ښکار ګرځېدلی دی په یوه سوله ییزه فضا کې وکولی شي چې خپل اولادونه مکتب ته ولیږي، یوه حلاله روزي پیدا کړي. موږ په دغه مسله باندې کار کوو. موږ د دې وخت نه لرو چې د پاکستان یا د ایران یا د تاجکستان لپاره مشکل حل کو او نه دا نیت لرو چې په دې مسایلو کې دخیل وسو. نو ښه به دا وي چې دغه هیوادونه چې تاجکستان دی او هلته د افغانستان اپوزیسیون ته وسلې او مهمات ورکوي یا نور مسایل، دغه خلک دي باید په ښه همسایه‌توب او ګاونډیتوب باندې د افغانانو سره همکاري وکړي او د افغانستان په داخلي امورو کې لاسوهنه باید پرېږدي. او د بلې خوا ځنې د افغانستان مسؤلینو وظیفه دا ده چې د ملت د یووالي او د بخښنه غواړم یو موټی کېدلو دپاره سره په داخل کې کار وکړي تر څو چې موږ وکولی شو چې د یو قوي ملت په توګه باندې چې په اقتصادي بحرانونو او ناخالو کې اخته نه اوسو، د خپلو ګاونډیانو سره په یوه برابره باندې خبرې وکړو او د دوی د مداخلو ښکار ونه ګرځي. ډېره مننه ښاغلی فدایي، بیرته راګرځم. ښاغلی مدني ستاسو پند باندې یو باثباته افغانستان لکه څنګه چې زرداري وایي د پاکستان لپاره مهم دی او د پاکستان په ګټه دی. ګاونډیانو ته که اشاره وسي لکه فدایي صاحب ځینو هیوادونو نومونه واخیستل د افغانستان ګاونډیان چې هغه د افغانستان د ناامنۍ او د افغانستان د بېثباتۍ په هڅه او په لټه کې دي. یو بېثباته افغانستان ګاونډیانو ته څنګه تمامېدی شي؟ ګورئ دغه هیوادونه داسې مثال لري لکه په یوه کلي کې کورونه، طبعا په یوه کور کې چیرته اور بل وي که نور هیڅ نه وي هغه د دود نه یې هم دغه بل کور متضرر کیږي. یعنی که په هر هیواد کې کوم داسې څه موجود وي، کومه جګړه موجوده یا هغه هیواد کې بعضې ناخوالې موجوده وي، طبعا دا په هغه هیوادونو په اقتصادي او سیاسي وضعیت باندې ډېر تاثیر لري. خو افغانستان تعهد کړی له ټولې نړۍ سره چې افغانستان به د امن کور وي، نه یوازې دا چې د افغانانو لپاره بلکې د ټولې نړۍ لپاره، او دا په عمل کې په دغه 20 میاشتو کې ثابته کړې د ټولو نړۍ ته د تروریزم پر وړاندې د اسلامي امارت مبارزه یقینا دا هغه مبارزه وه چې دا د دې نه انکار نشي کېدلی او هر څه موږ تاسې وینو، حتی تر دې چې نړیوال بعضې ملحوظات لري دوی په راس کې مثلا امریکا دا څه ویلی نشي که نه وي له دې نه ټولې نړۍ پشتیواني کړې ده چې اسلامي امارت له تروریزم سره په مبارزه کې د حاکمیت نه وروسته دوی کامیابه سوي دي.
یو باثباته افغانستان د ما تاسو ویل مخکې نه یوازې د افغانانو لپاره بلکې د ټولې نړۍ لپاره دا ډیر مهم دی. خو دغه همسایگان نه موږ بیا هم دا غواړو چې د افغانستان سره بدون له کوم سیاسي ملحوظاتو نه، بدون له دې نه چې د دوی دلته کوم منافع موجود یا کوم خواستونه ولري، دوی د افغانستان سره یو داسې تعامل وکړي چې په هغو کې زموږ همسایه‌توب هم خوندي وي او هغه نړیوالې اړیکې او ډیپلوماټیکې اړیکې مو هم ساتلې وي. خو ګورئ دغه زموږ همسایگان هیوادونه دوی د افغانستان لپاره که چیرته ښه نیت لرلی، نن ګورئ مثلا د تاجکستان د افغانستان هغه تیارې د دوی په هیواد کې دي، دا زموږ د خپل افغانستان تیارې دي ولې دوی نیولې دي. یا مثلا همدغه چې نن هم د افغانانو د امنیت لپاره دوی ګواښ دي او هم د نړیوالو لپاره په همدغو همسایه هیوادونو کې ناست دي او بیا غواړي چې افغانان یو بلې جګړې ته وهڅوي او بیا افغانستان یو ناامنه کور جوړ کړي. خو که چیرته دوی ښه حسن نیت لري، همدغه کسان دي، دوی دې باید همدغه کسان له خپلو هیوادونو نه وباسي که چیرته دوی یقیني شکل باندې دې ته لیوالي چې په افغانستان کې یو ښه امن موجود وي او له هغې نه دوی متضرر نه سي. یقینا اوس خو افغانستان د امن کور دی، دا یو دارالاسلام دی، د ټولې نړۍ لپاره په تاریخ کې ناامنه نه دی ثابت سوی، په تاریخ کې افغانستان د هیڅ هیواد لپاره ضرر نه دی واقع سوی او دا یې د ټولې نړۍ سره ژمنه ده او دا د ډیپلوماټیکو اړیکو له ادرس نه او د اسلامي شریعت له ادرس نه دا یو تعهد دی له ټولې نړۍ سره. اگر چې ګورئ په اسلامي تعهد کې اگر چې افغانان متضرر هم سي ولې دا له نړۍ سره یو تعهد کړی دی چې دا خاوره به د هیڅ هیواد په ضرر باندې نه استعمالوي. لیکن که د همسایګان دوی ښه نیت ولري د افغانستان په اړه باندې، همدغه کسان چې تر پرونه پورې د افغانستان اور تازه کړی و نن پر همدغه هیوادونو کې ناست دي او بیا افغانان هڅوي یو بلې جګړې ته. آیا تر پرونه پورې د دغه ټول افغانستان د ناامنه کېدو همدغه کسان نه ول چې نن دوی هلته ناست دي او بیا افغانان هڅوي؟ دوی په افغانستان کې هیڅ نه لري، دوی په افغانستان کې صرف یو سر لرلو، نور نه منافع په افغانستان کې ولا همدغه کسان چې نن په همدغو همسایګانو هیوادونو یا اروپایي هیوادونو کې ناست دي، یو د دوی دلته سر موجود و، نور د افغانستان له ناامني نه دوی ډېره ښه ګټه پورته کړه، دا د دوی لپاره ښه و. اوس دوی ته هم د افغانستان د امن د زغملو وړ نه دی، ځکه په دې کې به په امن هیواد کې به فساد ورکېږي، په امن هیواد کې به د خاینینو لاس قطع کېږي او امن هیواد کې به داسې وي چې د هر چا هغه خپل حقونه به هغو ته رسېږي. داسې به نه وي چې د یوه قوم حق یو کس وخوري. نو د پر خطر باندې که چیرته دغه زموږ نړیوال او بالخصوص زموږ همسایګان غواړي چې د افغانستان کې یو ښه امن وي او هیڅ هیواد بیا ته متضرر نه سي، دوی باید له افغانستان سره ښې اړیکې وپالي او افغانستان په بار باندې ټولې هیوادونو ته دا اعلان کړی دی چې دا د امن کور دی، د هیڅ هیواد په وړاندې به دغه په ضرر باندې دا خاوره نه استعمالیږي او دوی د یو ښې اړیکې د افغانستان سره ولري. بیرته راګرځم حال لاره کې به نظرات من اخلم. ښاغلی فدایي غواړم بحث را جمعبندي کړم او د جمعبندي ترڅنګ هم پوښتنه همدا ورسره مطرح کوم چې بلاول بوټو زرداري له اسلامي امارته غواړي چې د افغانستان له خلکو او نړیوالې ټولنې سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي او که چیرې دغه ژمنې عملي نه شي د دې ناکامۍ زیان یا قرباني به اول افغانان او بیا به پاکستانیان وي. بله دا خبره چې دا صحیح ده چې د دې مشکل قربانیان افغانان دي او افغانان چې د په دې مسله کې مسؤلیت د دوی په غاړه نه دی بلکې د نړیوالې ټولنې په غاړه دی، ځکه چې دوی دلته د افغانستان د مسلې سره موضوعي برخورد نه کوي. زه خپلم په اسلامي امارت باندې بعضې انتقادونه لرم، لیکن زه د ټول قوت سره د هغو کړیو مخالفت کوم چې بیا د افغانستان امنیت ته خطر پیښوي او دلته د جګړې اور بلوي. که تاریخ ته وګورو افغانستان هغه حکام چې یعنی په ټول هیواد باندې مسلط هم نه و، دوی غوښتل چې همیشه په همسایه ملکونو کې د امن او د امنیت مسایل په ښه ترتیب سره مخ په وړاندې لاړ شي او دوی هیڅ وخت نه غوښتل چې همسایه یا ګاونډ هیوادونه ناامنه کړي. په دې هغه کې د استاد رباني هلې ځلې چې تاجکستان کې یو لوی اپوزیسیون راپاڅولو او د دې حکومت سره کېنولو او هلته یې دغه جګړه ختمه کړله. همداسې کولی شي چې د افغانستان اسلامي امارت په پاکستان کې شته مشکلات چې د خبرو او اترو له لارې حل کړي
او دوی دا کار وکړلو چې څو ځلې یې دې ته زمینه مساعده کړله چې د افغانستان د پاکستان اپوزیسیون یا هغه حلقې چې مذهبي حلقې دي او دوی دا حق لري چې د خپل دین او د خپل هیواد د دفاع په خاطر باندې غوښتنې ولري. دوی سره کېنول، لیکن دوی بیا هم په دې مسایلو باندې هغه اکتفا ونه کړله او هغه کسان چې د خبرو دپاره راغلي وو یو د بل سره په مرموز توګه باندې د منځه لاړل. نو دغه مسایل دي چې دلته اعتماد سازۍ ته ضرورت دی. دوی پخوا هم دا شعار ورکولو کله چې افغانان د شوروي اتحاد اشغال په ضد باندې جنګېدل، نو دوی به ویلي چې جهاد افغانستان ثبات یا امن پاکستان دا شعار دی دوی وو. لیکن چې دا شعار تر څومره پورې په حقیقت باندې بدل وو، منګه یو د دې مشرانو نه هغې وخت وویلې چې د شورویانو مخه بحر هند ته یا ګرمو اوبو ته ځان رسول وو. نو دا یوه جمله ویلې وه چې زما په ذهن کې پاتې ده، وایي چې شورویان مخکې د دې نه چې ګرمو اوبو ته ورسیږي یا بحر هند ته ورسیږي په افغانستان کې به د وینو د یو بحر سره مخامخ شي. دغه تجربې ټولې دوی ته دي چې افغانان د بهرنیانو فشارونه، د بهرنیانو سلطه او اقتدار په خپل هیواد کې نه مني. لیکن منګه د افغانانو د افغانستان د یو ملک په حیث باندې، د یو ناپیلي ملک په حیث باندې چې په هیڅ پاک کې منګه داخل نه یو، منګه غواړو چې آسیا ته امن راشي، د منطقې ته امن راشي او منګه د خپلو ګاونډیانو سره په سوله او سلام کې ژوند وکړو. دغه زمونږ ایډیالونه دي، زمونږ د بهرني سیاست هغه کوم بنسټونه چې دي دا دي، او په همدې اساس باندې افغانستان د ناپیلو هیوادو، د بېطرفه هیوادو او په ملګرو ملتو کې د دې تحریک یو لوی او بارز غړی و چې اوس د جهاد کېدلو په طرف باندې دغه رول ضعیف شوی دی. ډېره زیاته مننه ښاغلی فدایي کورمدن. ښاغلی مدني ستاسو محل لرم، غواړم واورم څنګه کیدای شي له دغه وضعیت اسلامي امارت په ځانګړې توګه پاکستان چې اوس ورسره لاس ګرېوان دی ځان وباسي. اسلامي امارت باید خپله داخلي دیپلوماسي او نړیواله دیپلوماسي لا هم قوي کړي او دا یې انشاءالله په عمل کې ټول ته ثابته کړې ده او ټولو نړیواله ته یې دا پیام ورکړی دی چې دا د امن کور دی او دوی د افغانستان سره یو داسې تعامل ولري چې په هغو کې زموږ هغه اسلامي او افغاني ارزښتونه تر پښو لاندې نه سي. مثلا دا د افغانستان دغه ښه همسایه‌توب و چې مثلا تېره ورځ ایران هغه خپل سفارت اسلامي امارت ته وسپارلو او په دغه 20 میاشتو کې موږ او تاسې وینو چې د اسلامي امارت نه په بار بار باندې دا واورېدلي دي له دوی له مشرانو نه له ټولو نه، حتی دلته ټول افغان هم دا غواړي چې ټول نړیوال له افغانستان سره ښه تعامل ولري. تاسو به د خلیفه صاحب سراج الدین حقاني خبرې اورېدلې دی، وایي چې موږ حتی له امریکا سره مثلا غواړو چې داسې یو تعامل ولرو چې په هغو کې موږ هغه افغاني او اسلامي ارزښتونه تر پښو لاندې نه وي، ځکه په سیاست کې دایمي دښمني او دوستي نشته ده. نو موږ غواړو چې له ټولې نړۍ سره یو داسې تعامل ولرو چې په هغو کې موږ افغانان بیا متضرر نه سو او زموږ هغه ټول ارزښتونه هغه پکې خوندي وي او موږ د ټول نړۍ ته دا ویل دي چې افغانستان د امن کور دی او د امن کور وو او تر تاریخ کې څوک نشي ثابتولی چې له افغانستان خاوره د کوم هیواد په ضد استعماله سوي. مننه کورمدن. دواړه قدرمنو میلمنو نه مننه چې خپرونه کې ګډون کړی او په موضوع را سره بحث درلود. کورمدن